وای زړه زما زړه نه د زړه نه مې انکار کړی دی محبت غر کړم د هر څه نه مې انکار کړی دی او ته چې واده شو زما دغه پښتو بس ده که نه ته چې واده شو ما واده نه بس انکار کړی الرحمن الرحیم ملګرو سلام ستړي بسې په خیر یې دې نه مخکې ما یو بل ولاګ سیف کړو ما ریکارډ کړو په هغې کې چې دی زما اول ولاګ نه و په حساب باندې دا به زما اول ولاګ کړم هغه به چې دی داسې نه میشي اول دا جلال آباد ښار دی شمسدین مارکیټ دی هغه هلکانو ته ولاړ یم یار دا دومره موجود شما وې راته جوړ کړی دی را روان دي دا فضل هدي اکمل نومېږي یوټیوب کې به یې راسره ګورئ صحت ښه دی ټیک ټاک خیر یې راځئ چې ځو کومه لاره باندې وځو دا سیستم والا دی سره والله چې ارزښت دی راځئ 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 خیر اورا صحت دې ښه دی ټیک ټاک هلکانو غږ وکړو حاضر اورا صحیح من نه ټیک ټاک دا شی والا چې دا ډېر ګران دی څنګه مسیر اورا خیر اورا شیر دې زده نه کوي الله شیر دې دې زده څه شی دې زده کوي شیر باندې کوي وای زړه زما زړه نه د زړه نه مې انکار کړی دی محبت غر کړم د هر څه نه مې انکار کړی دی او ته چې واده شو زما دغه پښتو بس ده که نه ته چې واده شو ما واده نه بس انکار کړی دا ډېر خراب دی یار ډېر خراب دی یو ځل بیا ووایه د ګرانې پېښه ورته یو ځل بیا ووایه دا سړی ډېر خراب دی یار دا واورئ زړه زما زړه نه د زړه نه مې انکار کړی دی محبت غر کړم د هر څه نه مې انکار کړی دی او ته چې واده شو زما دغه پښتو بس ده که نه ته چې واده شو ما واده نه بس انکار کړی دی دا سړی واده نه کوي دا سلمان خان نه مجرد پاتې کېږي راځئ هلکه سلام سلام وروره خیر وروره څنګه ناست دی خبرې نشي کولی دا هر وخت ویلې چې یار دلته لاندې ویډیوګانې اخلي ما ویډیو کې راوله دا دې ویډیو څه وایې پکې اوس ووایه ووایه اوس بل وه اوس یې نشي کولی څه شو بل ملګری دی څه شو هغه نشته دی دا خلک چې دی هغې په څو خرڅوي دا نه 15 مخکې ولې 10 اوس ولې 15 شوه مخکې 1100 کارټن اوس 1100 کارټن چې دی ګران شوی دی ورځ دلته چې دی ما هګۍ ما ورته ویلې هګۍ میده کړه نو زه داسې 12 بجو کې چې دی دغه هلک و دا دی به راشه دا نو نو زه ورته وایم چې هګۍ میده کړه نو ما ته وایي هګۍ خو دا نه 15 روپۍ د مالې میده کړه بې غیرته راځئ چې بس ښه وخت دی هغه لګوو یار ملګری دوستان دي بس باراني موسم دی کمقل خلک هم پکې پیدا کېږي یار یو نیم غږ پکې وي دا راوړه پکې دا دا چې دی او دا هلکان پکې راغلل دا هلکان چې بله ورځې به ما غږونه کول لږ لاره ورکړه راځه که نه ما ته هغه یو شعر مې ووایه را سره راځه شعور هم که ما ته شعر ځان ټیټ کړه څه دی ګډي ګور دا ګډا دې ځای ګډا مو کې یار شروع شه بسم الله الرحمن الرحیم شروع وایه پکې ته یو شعر ووایه دا یو دانه د ناوره ما ول بیا یې ورته سوچ ته راولم زه ته ولویې ما ته به خپله راشي بس دا مې یووالي ته ویې بیا به خپله درته وځم زه چې دا شعر ووایم وایي چې موسم بدلیږي ما ته ته یادېږي زړه مې خوږېږي ما ته ته یادېږي ډاکټر یې سخت ونه پرې موسم دی باران ورېږي ما ته ته یادېږي کور دې ودان په دې شي ډېر مخکې نه بس دومره خندا دې بیا خرابېږي بده مخته کېږي دا نو موبایل هم رانوکړو دا موبایل یو کس واله یار دا ډېر زیات دروند شو لاس راته ستړی شوم ولا چې نور نه شم دا موبایل نه سره چې دی کنټرول کړو راځه راځه ته راځه بیچاره وغورځېده یار
ملګرو موږ به شیرزي لوبغالي پورې لاړ شو هلته به چې دی باراني موسم دی باران دی څه نوې ویډیوګانې به هم ریکارډ کړو ټیک ټاک دپاره یوټیوب دپاره خو چې دی دا اول ولاړ شو دا به څو منټې وي دا دغه د 15 دقیقې دی او 10 دقیقې به کومه بیا ختم د قصر ته چې ورسېدو له خیره ولا قصر کې به دویم ولاګ والو دا به داسې که دا به اول کړو او د ولاګ موسم دی که نه یعنې ده ولا موسم خو کنه فری دی بس ما سره هم دی خو غاړه سیستم وکړی دی نو حال خو ګورې سړی شمله پکې ولاسې رکشې ډېرې زیاتې دي که نه چترۍ در باندې ونیسم تاسې نه صحیح ده ګورو لاندوره دا وګورئ جګره زنده باد یاران دي ژوندي ها دلته چې دی څه کوو دلته خبرې هم چا سره نه شو کولی که نه ټول سړک هم بند کړی هلته ګورئ یو مشکل شته دی ازله چې میک نشي دې سره باید میک بلوتوت والا میک سره وځي شي سره د موبایل سره کنیکټ کېږي هغه بټان دې کنټرول کوو بل دې ها دا به سبا ته له خیره هغه به مو اوس شته دی به هلته خو اوس نشته میک نشته هلته به ولګو که نه څنګه دې پکړ بلوتوت والا به یو دانه راواله مثلا لګوه دوکانونو باندې به راواله الفجر نه به راواله دې خلکو سره خو دا شی نه پیدا کېږي او ګران نه ورکې لکه ګران کیسه کې نه وګوره زه رش خو ګورې بازار کې بیخي نو دوه نفري څه کوي چې شل نفري موسم هر سړی په منډه کوي ماحول وګوره باراني موسم دی ټول خلک چکر ته وځي شیخ صاحب ځان سره سی ویلې خدای دې وکړي چې دوه یې موږ ته کړي یار دا مخته کله پوه شوې که نه چې غورځېږي کوشش وکړه چې خپله وغورځېږي موبایل بچو ساتي چې ولاګ خراب نه شي پکې نه نه خرابېږي څه خیر ورا ټیک ټاک لکه د ملګري ادا به دې وړي پکې کوټ نه رالی آفرین یار دی باران کې دا سړی ګوره درد پکې زموږ چکانو زه ادم خان هم ګوري سړک باندې کېږي دا ادم خان صاحب دلته دی راځه چې اعلان ورته وکړي چې هلکه زه لږ لږ پروا نه کوي زه په خیر لاړ په باران د ځمکې آبادي ده راشه مخکې راشه شرمېږي ته مخکې مه ځه که نه عمران خان دې خوا راوړه رانه ده پلو راشه مشر خو چې دی هغه فکس دی که نه یاره شیرګي لوبغاړي ته به لاړ شو درج زیاتېږي که نه لوبغاړی بند دی نه دی بند پیدا کېږي زه مونږ ته پیدا کېږي کوم شی دې ورته زده دی دې کوم شی دې زده دی ویې که نه وایي که نه نتای واخلم نجای واخلم پریده مې زده شوې نجای واخلم او مړه یاره خوند دې ونه کړو خدای دې راکړي واه دا کوم بیخي خلک ده که نه درک نه کړ چېرته قلم والا شی زده کا او باقي چې دی مکتب دی دلته کار کوي نه کار نه کوم چې چکر سره دیوالان او ګوډ یار دا اوس دغسې مینهوال مزه کوي که نه خولې ته یې زړه شوی وه ویا شیدو چای ته مې زړه شوی وه دغه دی وروره دا ټول راغلی پکې ازله داسې بیا ونیسو هو که نه ازله بس وروستي خبرې
بیا به نور دا اولاد قطع کړو بیا به هلته قصر ته چې لاړو بل اولاد وخت ها ملګرو دا چې د ډېر لنډ منظر خو موږ تر ډېرو کې چې ځکه ملګرو سره پکې موږ شروع هغه لومړنۍ برخې دي د ولاګونو دا اول ولاګ شو دویم ولاګ به درته سیدي لوبغالي کې چې دی هغه کما او بیا به ګپ لګو ملګرو سلام ستړي سلام ملګرو ستړي مسئ دا شیرسي لوبغاړي ته منټري وکړه باران شوی دی ملګري کم دي کنه دا ډېر زیات دی کې دلته ډېر زیات رشي موسم ډېر زیات سوهانه موسم دی دا شوقي موسم دی د مینې موسم دی چمن کې راځو کپل ولاړ شي ته و دې سیټ لا شو ګوډ یا ډایرکټر صاحب ګوډ اوه کنه دا وګوره زاید څنګه شکر دې اسان جوړې په خیر خیر خدای دا ما ته راغلم دې ملګری سره وګورئ ملګرو نو دا زما دویم ولاګ دی ویسې باران په اړه شعرونه ما ته یار زده و خو اوس نه دی د باران په اړه عمران کومه ټپه څه ووایې ته باران وریګا خوشبو وریګا ما می کښدنې تا دلل می دی خالی کړی دا باران وریګا بس ډېره مننه السلام علیکم څنګه باراني موسم کې چکر مو والو ساعت هم تیر شو تاسو کې کوم یو څوک شعر ویلی شي چې شعر راته ووایي ته موږ ته شعر نه موږ شاعران نه یو خو دا خو شاعر دی شعر به ته موږ ته وایې ها داسې به وکړو خاټوله سیم ولاړ یو هغه ځای نه به یو کس ویډیو کې زه به دا تیار زما ویډیو سټارټ هم ده تاسو ته به چې شعر ریکارډ کوئ هغې ځای کې به ریکارډ کوي که نه دی نه راغلی دی کې نه خزه یې بیا به شتات به زما تاسو ته ویډیو کوم خزه هغه او دا به یوټیوب ته چې دی پوسټ کېږي دا ولاګ دی نوی مې سټارټ کړی اوله برخه کې چې دی تاسې راغلی بختور خلک ساوند دی کې راځي دا هغې کې به ویسې کور ته به د راولم رڼا ته به د کښېنمه دا به ځان له وغواړم دادا ته به د کښېنمه خدای که مې لالی راکړه او لږې پیسه داره کړم غمه تا به ګډ کمه ګډا ته به د کښېنمه ځان پورې به ټوکې وکړم ځان به مسخره کړمه تا به په خندا کړمه خندا ته به د کښېنمه مخکې ملایان ښه دي حاجیان ښه دي ازله یار ما سره بوتل د پیره شاه ته به د کښېنمه ښه وخت وروره بیا ګپ لګوو دا نو د شیرسي لوبغالی ماول ګل پارک ورته وایي دی چې دی هغه اول سیټ دی ګوډ یار څه وکړو موږ ته نو موږ معلم صاحب سره څه داسې ورځې شپې تېرې کړي دي چې موږ په نوم باندې پوه شو ښه دا شاته چې دی ډېر ښه چموني دا اوس وچ شوی دی باران ډېر ښه باران وریږي دلته ما تاسو ته ډېر ښه ولاګ برابرولو خو کیسه دلته دا ده چې خلک نشته دی خلک کم دي او اول صفحې چې لاړ شو کېدای شي هلته چې دی زه څه ویډیوګانې معلومات تاسې خو پکې څه ووایې یار زه به څه ووایم ما سره خبرې ختمې شوې باراني موسم دا ډېره یخه ده ولا کم خبرې د لاسه کېږي دا عادت چې دی کمپله برابره کړې هلته چېرته مثلا بل سیستم به داسې کړو چې میک ولګوو که نه بیا غږ صحیح اوري میک اورېدل غږ اورېدل ضرور دي یار میک چې دی ډېر مهم دی موږ لپاره ډېر شر شور هم پکې راځي نو میک چې دا بیا غږونه نه کشته زموږ د استادو غږونه صحیح نه کاس کوي شه نو دا خو ډېره لاره موږ په واره ضرور او ما سهار نه مې چیس کړی او هی ګوډ نه مې سهار نه چیس کړی دی نه مې چې دی ډوډۍ خوړلې ده نه مې لږ اوبه مې څښلي دي هغه مې چې دی معدې مې ډېر سوخت و دا ماشومان دي وعلیکم السلام
دلته چې دی یو چتري والا شاته کېږي هغه وایي چې پرېږده باران چې دی په دې ویډیو کې راشي وایي مزه کوي دویمه خبره ما دا کوله چې دلته په ماښام مازدیګر ټایم کې چې دی په دې ونو کې مرغۍ راټولېږي یو رقم زبردست طبیعي موسیقي خپروي چې سړی به حیران شي شاید نن یې در باندې واورم دلته مخامخ ډېر خلک ناست زیات او ورتګ پکې سخت دی ولکه مې د لاسه ورځي کېږي به ځکه دا خلک مشاهي کوي واله وروره دا چې دی ما ته راکړي دا ته واله خوشي کما ته سخت کېږي دا اوس د ویډیوګانو ځای هم دی او کنه او ماحول هم برابر دی دلته شاته چې کوم چای والا دی هغه ډېر ښه چای هم ورکوي هلال خان ښه یې صحت دې ښه دی ټیک ټاک هلال خان پکې راوله دا زموږ ملګری دی لاله چېرته لاړې هغه ده ګوډ بس دی ډېره پکې مه راوځي ته بده او کنه ورکو کمرې نه ورکو او کنه دا ډېره سخت دی که نه تیز ده تیز مخکې شه السلام علیکم السلام علیکم او دغه ده ابو شدي زي السلام علیکم سبا جوړ بخیر آزاد پلوړې شه د پلوړې شه د پلو کمرې ته راشه او کنه چې دا استادانه مو ګوري دا کړه دا پکې راوله دا زم خلکو ته او مړي کنه قاسمه نور شي ما کومه ولاګ او کنه دلته پکې یو جنې بیچاره وم ها داسې به وکړو ما ورته به چې دی هغه سایډ ته لاړ شو ټیک ټاک دپاره به داسې ویډیوګانې والو ولاګ ته ښودل چې دی مطلب دا پرې داخل چې دی موسم نه خوند والي او خپل هغه وکړي ما هغه سایډ ته لاړ شو که دلته نور ټیک ټاکران دي که مساکران راغلي دي هغه نه تېرېږه ما سلام وایه راځئ مننه راځئ هغه پلوړې شي كنت مربي وهلته بس اذا يعني نن موسم خره پرون ډیره تیاره وه ویډیو خره غل یوټیوب لپاره مې رښتیا د شاعرۍ په برخه کې دویمه خپرونه چې د پرون د سیمکل سره د اوبو په اواز او د اوبو اواز سره د عشق مناسنګې کړل د اوبو شور سره یار یخوالی یم خبرې م غلطېږي نو هغه به چې دی سبا له خیره سره کله شعر کې بس سبا ته به شعر کو کنه بس سبا به د شعر کې درته او د دې دا خو ډېر ته ضرورت نه لري که نه نه دا دا څنګه چې دا همداسې او کنه دې کې هغه هلکان چې دی ټیکټاکران ما یاد کړم ما چې یار ټیکټاکران دي نو هغه چې دی بیا خفه نه شي دې باندې نو ګپ شپ ولګوو زنګي والان دي نه خبره بس دغلته به چې دی زموږ ستاسو خدای په امان ځکه دا سهار ورته راواله دلته به چې دی زه یو دوه ویډیوګانې ټیکټاک دپاره راولم او موسم دې ځای نه چې دی کیمره هم خسور کړي اوس لپاره چې دی ښه وخت ولرئ خوشحاله اوسئ لو یو آل سپورټ کوئ ډېره مینه او مننه او دعاګانې چې دی هم کوئ دا بیل بټن در سره ووهئ صبر وکړئ دا به زه ووایم